او که تاسو مسلمانان په خپلو کې اختلافات کوي بیا نو بیا وڅوي فتفشلوا نو تاسو به کمزوري شي بوزدل به شي ير بدل کې راشي وتذهب ريحكم او تاسو هغه باد به اوزي دو معنی دي او دوړې معنی صحیح دي باندې مفسرینو کړی دي یو دا چې تاسو هغه د زور هغه دغه بنیاد وو وزي هوا به تاسو ختم شي او کمزوري بشي دویمه دا لکه څنګه چې په اواز سره حلوا وتل دا د انسان د پاره د سپکه دو یا د ذلت باعث ته په جمع مجلس کې نو همدغه اشاره ده چې تاسو به داسې شي لکه موږ پښتو کوی د لفظ لګران ده هواي مزګه چې پوي شي لکه موږ وایو چې تیزونه به موزي همدغه غسپکه خبره ده نو همدغه رنګ موږ سره د نن سبا مسلمانانو سره کیږي موږ د کارنګي دا موږ چې په خپلو کې لګیای نو تاسو هغه روب دبدبه به ختمه کما او تاسو به ناکام او ذلیل کما بیا دغه چې تاسو خپلو کې جګړه کوي وصبروا او صبر وکي ان الله بشکل د شپک شي نشو او دا هر وخت یاد ساتي دغه چې جګړه کې مشکل راځي نو صبر کوا قید راځي بند راځي وغیرہ وغیرہ ان الله بشکل تعالی مع الصابرین ملګری د صبر کوونکو ده ولا تکونوا مکی گئی تاسو کل الذین بشان د هغه کسانو خرجوا چغی وتل من دیارهم دخلوا کوروننا بطرا په غرور سره پنیغه دو سره دا بوجه لخر نه غدل به او دې په دروب او دبدبي او په غرور سره روانو ورئاء الناس او د پاره د خودنه د خلکو ويسدون او من کوي عن سبيل الله د الله د لارنا او لار کې چروانو د قبایلو ته د نور ځان خودو چې موږ اوس مسلمانان وښنو ختموي او تاسو به وګورئ بیا او بیا اثر برahي او بد صحیح زمونږه پاتې شي من عن سبيل الله د الله د لارنا والله ولا تعالی بما يعملون عملنا چې دوی کوي محیط ګرا چون کې ده باغي و اذ هر کلا زینا چې خاستقل لهم دوی ته الشیطان شیطان اعمالهم دوی عملنا یو خدای دوی عملونه ورتخکار کړ دویم دلته یو قبیله وا د بنو کنانا د هغه مشهور سراقه بن مالک او د دې قریش هغه سره مخ کې بدی تیر شوی و او دا قریش په دې ردل چې مونږه سينه چې مدینه باندې حمله کوو هغه چرته مونږه لار کې مونږه سره جګړه ونه کی یا مسلمانانو سره ملګری نشي نو شیطان د مغه په شکل کې راغی دوی ته شیطان دا مغه سراقه په شکل کې راغی او د ابو جهل او د کافرو ته ویل چې ما نه ویریږي زم تاسو ملګری ما اګه ضرورت شي نو خپل 1000 کسان هم تاسو سره ملګری کما بیا او جګړه کوي مخکې ځای شابه نو چې کله راغی نو چې کله خو شیطانو نو چې دلته فرشتي ولیدي نو بیا وتخته او دا د شیطان او د شیطانانو ملګری اټول ملګری هم د غرنګي کوي تا د همت تر کوي چې کله سختی پیرا شي بخپي وباسي اتم دن تر خبرینا او دم د دې خبرم نکړه چې دا د فرشتي راغله نه بس خپل خپي وېسته لهم الشیطان د شیطان اعمالهم د عملنا وقال ویلی د ورته د سراقات ان شیطان لا غالب لكم نشي غالب کدل پتا سبحان اليوم ننرذي من الناس دخلقنا واني اوز جار کوندی ته ویل کی ملګری ما لكم تاس د پارا فلما بهر کلا ترى اتل فئتان چې مخامخ شوي اغه دوی ډلې ناقصا نو اغه واپس وګرځید دلته اشارات اغه فرشتو ته ده اغه ولیدلی علی عقبه په خپل پوند باندې وقال او ویلی انی بشکز بریء بیزار یم منکم تاسنا انی ذچ یم اراوی ما هغه شیلا ترونه چې تاسو نه ګورئ انی بشکز اخاف زیریګم الله د الله نا والله ولا تعالی شدید العقاب سخت سزا ور کون کې ده